رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په دنیوي چارو کې به له ځان څخه ښکته خلکو ته ګورئ. او له ځان څخه به پورته خلکو ته نه ګورئ. ځکه دا چاره د دې سبب کیدای شي چې کوم نعمتونه الله جل جلاله پر موږ باندې لورولی دي کم ونه ګڼو. متفق علیه. د نورو ویډیوګانو لیدلو لپاره د المفلحون یوټیوب پاڼه وګورئ. ګډون وکړئ او خوښ یې کړئ، اجر ترلاسه کړئ.